السلام علیکم. نن چې د جمعې خطبه اهم مسایل چې زه تاسو سره لن شریکول غواړم او دا ټوله موضوع چې د ښځو حقوق او د غرنګي اسلام څنګه پالنه کړې د ښځو څنګه خیال ساتلې دي او دریم اخیره کې وصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مونږ ته کړی دی د ښځو مبارک. یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوي وای څوک ډیر حقدار دی چې زه هغه په صحبت باندې ونیسم، هغه سره زه احسان وکم او هغه سره زه ملګرتیا وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته فرمای مور دی. هغه بیا تاسو کوي ثم من دین ورسته څوک؟ د الله نبی ته فرمای مور دی. بیا تاسو کوي درېزل ثم من بیا څوک؟ د الله نبی فرمای مور دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل سره خي. ډېر خلک به تاسو ویني بار بچری دغه اخلاق مخې ډېر خور او یبګي خلکو سره خو چې کور ته راشي نه خبره باندې بچری دا بد اخلاقی کوي او د خپل اهل سره د خپل رونو سره خويندو سره ولې خزي سره د اخلاق مکمل بدلی نه. د الله نبی فرمای غوره به تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل اهل سره خي او کامل مؤمن هغه دی چې هغه د خیسته اخلاق والای او د خپل اهل سره چې خیسته اخلاق کوي. دا د الله د نبی وینا ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته وصیت کړی د ښځو مبارک واتقوا الله فی النساء، تاسو د الله نه ویریږئ د زنانو مبارک دغه سره ښه تعامل کوئ، ښه چلن کوئ، ښه اخلاق کوئ. او دغه رنګي فرمایي حجۃ الوداع په موقع باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیرنی حج او خطبه کوله هغه کې فرمایل استوصوا بالنساء خیرا.